سرک زندگی. ماما مې زما خاونده، ټول عمر پر ما باندې ناموسي تیری کوي. حرام نکاح یې را سره کړې ده. رښتینې کیسه. مینه او درنښت ټولو اوریدونکو ته. هیله لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه رښتینې کیسې هم په پښتو او په دري ژبه خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان خورکۍ د ژوند کیسه ده چې څومره غټ ظلم پرې شوی او د غټې ګناه سبب شوی. کیسه داسې پیل کوي: زما مستعار نوم غنچه ده. زه د هېواد په شمال کې یو ولایت کې مې ژوند کول. زما مور او پلار د تره زوی او د تره لور ده، ځکه موږ خپل ماماګانو سره په یو ځمکه او یو باغ کې ژوند کول. 4 خویندې لرمه چې زما څخه مشرانې دي او 2 ورونه مې دي چې زما څخه کشران دي. زما مور هم خپل د کورنۍ مشره لور وه، ځکه زما خالاګان او ماماګان زموږ همزولي او زموږ څخه لږ غټې وې. موږ ټول یو ځای په یو باغ کې ساتیري مو کوو. زما یو ماما و چې زما څخه 15 کاله مشر و او تل به یې زه په غېږ کې نیولمه او رانه مچوګانې اخیسته. کله چې ماشومه ومه راباندې ښه لګېده. فکر مې کول چې ماما مې زه ورته ډېره ګرانه یمه، ځکه داسې مینه را سره کوي. کله چې لږه غټه شومه، 12 کلنه یا 10 کلنه شومه، بیا نور بیخي راباندې بده لګېده. ماما مې هغه وخت زلمی شوی و او هغه هم نور شرمېدل. د خلکو مخې ته داسې کارونه یې را سره نه کوو. کله چې څوک به نه و، کوشش کول چې ما غېږ کې ونیسي او ښکل مې کړي. وروسته له هغه ما کوشش کوو یوازې پاتې نه شم کور کې. تل یا خپل خور یا خاله سره به پاتې کېدلمه. څو کاله زه ډېر په تکلیف ومه. مور ته به مې هم غږ نه کوو. تر هغه چې زما د پلار یو دوستو په کابل کې ژوند کوه. هغوی د چکر لپاره زموږ وطن ته راغی. موږ ډېر غټ باغ درلوده. کله چې هغوی راغی ډېر زموږ سات تېر شو. پیغلې نجونې هم ډېرې وې. زه د هغوی خوښه شوې ومه. کله چې هغوی لاړ کابل ته، څو ورځې وروسته زما پلار ته زنګ ووهه او ویل: مدیر صاحب، نن موږ تاسې کره درځو. موږ فکر وکړ چې بیا چکر ته راځي. خو کله چې راغی پلار ته مې ویل چې غنچه لور دې زموږ خوښه شوې، زما زوی ته یې راکړه. پلار مې ورته ویل: لا غنچه لور مې د میړه نه ده. هغوی ویل چې نامزاد پرېږدو. پلار مې ویل زه په خپل سوچ کومه، بیا به احوال درکم. هغوی لاړه کابل ته. زما پلار ټول کورنۍ ته ویل چې زما دوست ډېر ښه انسان ده، زه غواړم غنچه ورکړم هغوی ته. له دې خبرې څخه ماما مې خبر شو. زما یوه خاله وه چې کریمه نومېدله. کور یې کابل کې وه. هر وخت چې کار به یې درلوده ما پسې به احوال کوو او مور مې هم زه به یې لېږلمه. ماما مې کله چې خبر شو مور ته مې راغله او ویل: خورې،
کریمه احوال کړی غونچه یې غوښتی. مور مې ما ته ویل غونچې لورې ځان تیار کړه چې خاله کره دې ځې. ما هم خپلې جامې تیارې کړې. سبا شو. سبا سهار لاړو کابل په طرف. ما یو عادت درلوده چې موټر کې به مې خوا بده شوه. ماما مې ما ته یو ګولۍ راکړه چې دغه وخوره چې موټر کې کانګې ونه کړې. ما هغه ګولۍ وخوړه. نوره ویده شومه. ماما مې د کابل څخه موټر در بس نیولی او زه یې پاکستان ته بولی ومه. ټوله لار کې زه ګنګسه ومه. نه پوهېدمه. له خوب څخه سترګې به مې نه جګېده. کله چې لږ لږ ښه شومه سترګې مې لوسې کړل چې هېڅ څوک نشته. یوازې ماما مې څنګ کې مې ناسته. ما ویل کریمه خاله مې چیرې ده؟ ماما مې راته ویل نور د کریمې څخه خبر نشته. نور مور و پلار ټول کورنۍ هېره کړه. زه یم او ته یې بس. ما ډېر وژړل مګر زما ماما ما سره جوړه ژړل. ما ته یې ویل زه تا سره ډېره مینه لرم. کله چې تا پسې جرګه راغی زما زړه نږدې و چې وچوي. ما فکر وکړ چې ته زما څخه بیل کېږې. که ته مې نه تښتولې زه به اوس د ټول کورنۍ قاتل جوړېدم. ستا مور و پلار او ټول کورنۍ مې وژل. د ماما په دې خبرو باندې ما یوازې ژړل او فریاد کول خو هیڅ ګټه یې نه کول. ماما مې ما سره نکاح وکړل او هم بستر شو. ما به ورته ډېر ژړل چې دغه ناموسي زنا ده ولې داسې کوي. مګر زما ماما غوږونه یې کاڼه شوی وو. په اول کې زه هم نوې پیغله شوی ومه. دومره هوښیاره نه ومه. ډېر زیات فکر مې نه کول چې ماما مې زما خاوند ده. خو کله چې 2-3 کاله تیر شو زه غټه شومه پوه شومه او هوښیاره شومه. تل به مې ځان سره سوچ کوو او فکر کوو چې څومره غټه ګناه کومه. خپل ماما سره زنا. تر آخر د عمر به په دې اور کې سوځمه. ځان سره مې پریکړه وکړه چې ځان وژنه وکړم. مګر خپل اولاد لپاره ځان وژنه مې ونه کړه چې هغه وخت زما یوه لور وه چې دغه زما لور څوک وساتي. اوس 4 اولاده لرم او تل مې خپل ماما چې هم مې خاوند کیږي او هم مې د بچو پلار کیږي هغه ته وایمه چې راځه له دې ګناه څخه ځان خلاص کړو. توبه وباسو لاړ سو حج ته. مګر ماما مې نه قبلوي. زه حیرانه پاتې یم چې زما اولادونه کله غټ شو زما څخه پوښتنه وکړي زه ورته څه جواب ورکړم. اوس 10 کاله کېږي چې ماما سره مې نکاح کړی. خپل کورنۍ څخه لرې یمه. پټ په یو بیګانه ښار کې ژوند کومه. زموږ دغه مردار ژوند لاره لري چې نجات پیدا کو. مګر زما ماما نه مني. تل دعا کومه چې الله دې زما ماما په زړه کې رحم واچوي او الله دې هدایت د نیکي وکړي چې له دې ګناه څخه ځان او ما وژغوري. دغه زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ. خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ
تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.